یو شمېر ننګرهار میشتي له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو ناقانونه تګ یوازې بیکاري نه بلکې د سیالۍ له مخې بولي. د ننګرهار یو اوسیدونکی وایي قاچاقبران ځوانانو ته د بهرنیو هیوادونو ناقانونه تګ دومره اسانه کړي چې ته به وایي د هیواد له یوه ولایت بل ته بیول کیږي. په خبره کله چې ځوانان حرکت وکړي نو د ډیرو بیا مړی او ژوندی ورک وي چې ټوله کورنۍ یې ورسره سرګردانه وي. دلته خو صحیح ده، دلته خو به هر څوک وایي چې لندن دی او امریکا ده او ترکیه ده او ایران ده، نو چې هلته لاړې بیا درله پته لګي چې افغانستان څنګه ده، ترکیه څنګه ده او لندن څنګه ده. نه پکې هغه ګټې شته دی، نه پکې شی شته دی. قاچاقي لارې ډېرې سختې دي، زیاتې سختې دي. دا څو ورځې مخکې هم چې وو څو کسان یخ والي وو او ډېر کسان کې ورک شو، مړه شو، لیوانو خواړه. د ننګرهار یو بل اوسیدونکی بیا وایي ځوانانو ته پکار ده چې په خپل هیواد کې کار وکړي. ځوانان دغه غوښتنه ده چې په خپل وطن کې یو کسب کار ځان نه پیدا کړي، پیسه کاروبار ولري، که ګټه یا ډېره یا کمه وي، باید په خپل وطن کې یو کار کسب وکړي. د ننګرهار د رنور ولسوالۍ یو ځوان چې خپله یې هم په قاچاقي لارو اروپا ته د تګ اراده کړې وه وایي څو ورځې وړاندې چې د ترکیې په مرز کې ګڼ شمېر ځوانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ شول نو دی هم وویرېده او اوس نه غواړي چې لاړ شي. خارج ته چې څوک دي ډېر تکلیفونه دي، واورې دي، لارې دي ډېرې ګډې وډې دي. اول دا خصوصا د نیمروز لاره، بیا همدغسې د ایران مرز او د ترکیې دا ټولې لارې ګډې وډې دي، اوس واورې شوي دي. د یو څونه وخت مخکې دا ځوانان واوره کې ایسار شوي ول. زمونږ د کلي نه یو دانه هغه هم وفات شوی دی او لارې ډېرې سختې دي. موږ د افغانانو نه هیله کېږي چې همدلته ځان ته کاروبار جوړ کړي. اسلامي امارت هڅه کوي چې ځوانانو ته په کور دننه کاري فرصتونه ډېر کړي او ځوانان له ناقانونه تګ وژغوري.